الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. د ګران هیواد او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اسلام د ژوند بشپړ نظام د چینل درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ایمان ډیر لوی نعمت په دنیا او آخرت کې د سعادت سبب. څلورم درس د ایمان د قوت اسباب. حقیقت دا دی چې د هر یو هدف او مقصد لپاره الله تعالی اسباب او لارې پیدا کړي. ایمان د انسان ستر ضرورت دی. د ایمان د پیاوړتیا او قوت لپاره هم اسباب او وسایل دي، او هغه دا چې اول علم، د الله تعالی د اسماء حسنا پیژندنه، د الله تعالی د سپېڅلو نومونو په الفاظو معناګانو پوهه، او الله تعالی ته پرې دعا او زاری د ایمان د قوت وسیله ده. په دې اساس هر څومره چې د الله تعالی په اسماء او صفاتو پوهه زیاته سي، په همغه اندازه به ایمان او یقین کې قوت او پیاوړتیا رامنځته کیږي. دویم د رسول الله پیژندنه، د رسول الله د صورت او سیرت پیژندنه د هغه په نبوت د قناعت وسیله ده، د هغه لوړ عالی اخلاق او ستر صفات په خپله د هغه د نبوت دلیل دی. دریم په قرآن کریم کې تدبر او تفکر، د قرآن عظیم شان په الفاظو معناګانو کې فکر او سوچ، په احکامو قوانینو کې ژور فکر او په حکمتونو مصلحتونو پوهه درلودل د ایمان د قوت وسیله ده. څلورم د نبوي حدیثو پوهه. هر څومره چې د مؤمن مسلمان د الله تعالی په کتاب او په نبوي حدیثو علم زیاتوالی مومي، په همغه انډولې په ایمان کې زیاتوالی او قوت رامنځته کیږي. پنځم په کائناتو کې غور و فکر، د اسمانونو ځمکې د موجوداتو په نظام کې غور و فکر ایمان ته پیاوړتیا بخي. دا ځکه چې د مخلوق عظمت د خالق د جلال او کمال دلیل دی. له اتم نه تر کهکشانونو او له حجرې نه تر لویو حیواناتو پورې دغه منظم نظام د الله تعالی د عظمت دلیل دی. نو په همدې اساس په بیالوژي، کیمیا او په همدې توګه په استرانومي کې، په عصري علومو کې تحقیق او تدبر او په همدې توګه څېړنه د سړي ایمان ته قوت بخي. شپږم د الله تعالی ذکر او یاد، په ژبه زړه او عمل سره د الله تعالی ذکر او یاد په ایمان کې ځواک او قوت رامنځته کوي. اووم د اسلام د محاسنو پیژندنه، د اسلام دین ټول په جلال او ښکلا متصف دی. عقاید، عبادات، اخلاق و معاملات ټول معقول، ګټور او ښایسته دي. اتم د الله تعالی په بندګۍ کې کوښښ، د الله تعالی په بندګۍ کې زیار ویستل او د الله تعالی له مخلوق سره ښېګڼه ایمان پیاوړی کوي. نهم د الله تعالی لور ته بلنه، د الله تعالی لور ته بلنه او دعوت په حق امر او د دین په لاره کې په ستونزو صبر ایمان ته پیاوړتیا بخي. لسم د کفر او شرک څخه ډډه کول، د کفر او شرک او د الحاد له تګلارو څخه لرېوالی او د هغوی له پیروانو څخه کرکه او نفرت ایمان ته پیاوړتیا بخي. یولسم د فرائضو نوافلو په ځای راوړل، د فرضي او نفلي بدني عباداتو په ځای کول د الله تعالی د رضا او خوشحالۍ لامل ګرځي. او دیارلسم الله تعالی سره مناجات او د قرآن کریم تلاوت په ګوښه ځای کې الله تعالی ته زاری او فریاد او ژړا، د زړه په مینه د الهي سپېڅلي کلام قرآن تلاوت، استغفار او توبه هم د ایمان د پیاوړتیا د اسبابو څخه ده. په علم کې زیاتوالی، د الله تعالی د نومونو پیژندنه، په معنا پوهه، د الله تعالی په آیاتونو کې تدبر، د رسول الله مبارک سیرت لوستل، په کائناتو انساني نفس کې تدبر او فکر، د الله تعالی ډیر ذکر او دعا، د جهاد لپاره د بدني ځواک تیارول، د الله تعالی په وړاندې خشوع او عاجزي او د دین د محاسنو پیژندل یقین ته پیاوړتیا بخي. دویم عمل، نیک عمل او طاعت هم د انسان یقین مضبوطوي. دا ځکه چې عمل د ایمان عملی تطبیق دی. د الله تعالی په بندګۍ کې زیار او له مخلوق سره ښېګڼه، دعوت الله، له کفر و شرک څخه ډډه، د فرائضو نوافلو په ځای کول، الله تعالی سره مناجات، د قرآن کریم تلاوت او په ګوښه ځای کې الله تعالی ته زاري
او دین ته بلنه. دریم ذکر، د الله تعالی ذکر او د قرآن تلاوت، د الله تعالی په مخلوقاتو کې غور و فکر او د الله تعالی په عظمت، قدرت او د لوړو صفاتو پوهه حاصلول ستر ذکر ګڼل کېږي. څلورم د نیکانو سره ملګرتیا. له نیکانو سره د ملګرتیا په نتیجه کې د انسي او جني شیطانانو اغیز کمیږي، مګر د دې په خلاف له ماده پالو بېدینو خلکو سره په نږدې اړیکو سره ایمان کمزوری کېږي. د رښتینو رباني علماو سره ناسته ولاړه او د هغوی نیک صحبت ته غوږ ایښودل ایمان ته پیاوړتیا بخښي. په همدې اکتفا کوو. د درس پای.